مجاهدینو ته طبي امداد ورکول. طبي امداد کوم مرګري ډاکټران دي او په طب باندې پیږي حکیمان دي، نو مجاهدینو ته د ډاکټرانو ډیر سخت ضرورت دی. داسې سونه واقعات مونږ اورېدلي دي او څه مو خپله کتلي دي چې زخمیان مجاهدین د ډاکټر د عدمي موجودګۍ د وجې نه چې په وخت باندې د هغه علاج ونشي، د هغه مرهم پټۍ ونشي، د هغه زخم صفا نشي، ډیر مجاهدین د نه ډاکټر د عدمي موجودګۍ د ډاکټر د وجې نه هغه شهیدان شوي دي. ډاکټران نه وي او مجاهدینو باندې خو هر ځای کې پابندي ده، هسپتالونو ته هغه وړی نشي، ډاکټران میډیکل سنټرو ته هغې وړی نشي. بس هغه ځای کې مجاهدینو ته چې څه ناڅه کومه مرهم پټۍ ستنه وغیره زده وي هغې ولو کي. باقي په سفر باندې چې هغه بیا یو ځای ته بل ځای ته ملکونو ته اړوي نو هغه سره خو په لاره مجاهد نه وي، په دې باډرو باندې بلا مجاهدین د زخمونو د لاسه شهیدان شو. نو هغه ملګري چې هغه الله پاک هغې ته د ډاکټرۍ علم ورکړی دی او خدای مهارت ورکړی دی، نو خپله ډاکټري فی سبیل الله استعمال کړه. ډاکټرانو مزاج به نازکي، نو هغې ته مونږ دا نه وایو چې تا ټوپک واله وجنګېږه، مونږ ته خپل بیک راواله، ته خپل انجکشن راواله او ته خپل ترمامیټر راواله او ته خپل د ډاکټرۍ اسباب راواله، ته مرکز کې په کلاره کېنه، ته خیمه کې تامبو کې په کلاره کېنه، او چې کله مجاهد زخمی شي هغه بیمار دی د هغه علاج کوه. نو ستا مکمل په جهاد کې حصه ده، الله پاک به ستا غاړه خلاصوي. صحیح ده چې ډاکټر صاحب دې ته به اراده وکړي. دا ډاکټر صاحب خو دا یو خو بوتل و که ځي کړي چې مونږ سره ګرځي دا کار به کوي. صحیح ده. او دا خوار لاړ په یو هفته کې د نه تپوس وکړي د څومره خدمت کړی. ځکه هلته ډاکټر نو چې دی لاړ یو هفته تېره کړه او دومره ملګري ټول بیمارانو ټول په هغه ځای کې خو ډاکټران نشته، هلته خو غرونه دي، نو د ستنې انجکشنې ګولۍ دویانې شروع کړي. انشاءالله العزیز الله دې ته اجر عظیم نصیب کړي. نو هر ډاکټر مګر د څونه نور کوم ملګري دي ما نه پناه دي یا ځان یې پټ کړی دی پرېږدم هم نه. او داسې مه وایي، دا ټول به انشاءالله لږ لږ وخت تېروي او هېڅ تکلیف نشته، مونږ په شوړو خیر دی او په ولې به مړو مرکز ته او خیمې ته به مرسو انشاءالله. تاسو سره د مجاهدینو هغه مدد کوئ، یعنې علاج کوئ. یعنې په ورځ د قیامت هغه مجاهدین چې د زخمونو نه شهیدان شو هغه ته د نشي ستنه نه میلاوېدله، هغه ته د ټانکو څوک نو، هغه ته علاج څوک نو. الله پاک په عدالت کې خو به یو کیس دایروي، بیا به مونږ څه کوو